د هلمند د اطلاعات او کلتور ریاست اړوند د ځوانانو چارو مدیریت د هلمند ښوونیز مرکز څخه څه باندې 450 تنه زده کړیالان د یو لړ مراسمو پر مهال فارغه شوه. د ځوانانو چارو مدیر مولوي حیات الله یوسف وایي دې زده کړیالانو ته د 6 میاشتو په موده کې د کمپیوټر د پروګرامونو عربي او انګلیسي ژبو په اړه زده کړې ورکول شوي دي. شپږمې دورې څخه 455 تنه زده کوونکي ځوانان د دریو څانګو څخه فارغ شول، له دریو برخو څخه لکه عربي، انګلیسي او کمپیوټر له برخو څخه فارغ شول د 6 میاشتو په درس په جریان کې. په دې مراسمو کې د ښوونیز مرکز استاد انجینر صدیق الله صدیقي وایي د 6 میاشتو موده کې د کمپیوټر ساینس او ټکنالوژي په تړاو اساسي زده کړې زده کړیالانو ته ورکړې چې له دې وروسته فارغ شوي زده کړیالان به د مسلکي فني کسانو په توګه ترې استفاده وکړي. د ویب معنا دا ده چې ته د انټرنیټ پر نړۍ باندې ویب سایټونه جوړوې، لکه څنګه چې نن غربي یا نور رسنۍ دي څو نشرات کوي، دا ته په نشراتي برخه کې کولی شې استفاده وکړې. د سافټویر یو بله برخه چې ده هغه د اقتصاد په برخه کې، یعنې په دې معنا که ته دغه ویب سایټونه دا موضوعات ته ترلاسه کوې جوړوې، دا په ته په یو مصرف باندې جوړوې چې دا ستا د اقتصاد لپاره یو ګټه شوله، ضمناً به یو خدمت چې ته چاته دا کار کوې. خو هیله دا ده چې موږ ټول ځوانان د دغه ټکنالوژي استفاده د اسلامي نظام په چوکاټ کې وکړو، نه په داسې یو برخه کې چې خدای مکړه سبا مسؤلیتونه راته راجع وي. همدا ډول د ولایت مقام استازي مولوي حبیب رحمان ممتاز له فارغ شوو زده کړیالانو په دې مراسمو کې وغوښتل چې پر یادو زده کړو بسنه مه کوئ، بلکې د تخصص تر کچې لوړې زده کړې وکړئ او له زده کړې روزنې د وطن په جوړونه کې استفاده وکړئ. د اسلامي امارت پر راتګ سره د افغانستان هر طرف ته د امن لمن غوړېدلې ده، زمینه د تعلیم دپاره، زمینه د هر کار دپاره برابره ده. دا یو زرین فرصت دی ځوانانو ستاسو دپاره، دا یو طلایي چانس دی ستاسو دپاره او د دې وخت را رسېدلی دی چې علم حاصل کړو، تعلیم وکړو او خپل هغه د مور او پلار چې کوم اولادونه د اولاد دپاره کوم ارمانونه لري او خپل اولاد ته مسؤلیت سپارلی دی چې بچی ته به تعلیم کوې، ته به علم حاصلوې او ته به په داسې یو سینګار سره ګاڼه سره ځان سینګاروې چې هغه د علم او تعلیم ګاڼه ده. فارغ شوی زده کړیال نور احمد وایي د عربي ژبې له زده کړو فارغ شوی چې د زده کړې روزنې په وسیله به علمي خدمت کوي. د نور ځوانانو سره هم ډېر هیله لرو چې دغه زده کړې وکړي او مخته یې یوسي، که هغه د کمپیوټر په بخش کې، که د انګلیسي په بخش کې او د عربي په بخش کې. دا زموږ د ځوان نسل لپاره ډېر مهم دي او باید وکړي. یو بل فارغ شوي زده کړیال میر احمد دا زده کړې د دوی لپاره مهمې وبللې. ویل چې د عربي ژبې په زده کړې سره به په قرآن او احادیثو باندې پوه وي. که موږ دغه عربي زده کړو، موږ به په دغه قرآن دقیق پوه شو، هم به په حدیث باندې پوه شو، هم به خپل د نبي علیه السلام ژبه یې خپل د نبي علیه السلام د مینې په خاطر باندې د هغه ژبه غواړو چې ځای کړو. باید ویل شي چې د تېرو 4 کلونو په موده کې 2150 زده کړیالان په 6 دورو کې د کمپیوټر له پروګرامونو عربي او انګلیسي ژبې له زده کړو فارغ شوي دي.